خوږو ماشومانو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نننی سبق ډیر اړین سبق دی، نو په ګډه سره به دا سبق وایو. په دې سبق کې به 15 دانې یګانې زده کوو. په پښتو کې څه شی دي؟ 15 دانې یګانې دي. دا یګانې ډیرې اړینې دي، نو غوږ شئ چې ښه مو زده شي. یوه یې چې د اوله یې دغې ته موږ څه شی وایو؟ دغې ته موږ نرمه یې وایو. ښه، نرمه یې یا ساده یې، یعنې ډېره ساده ده، ټکي مکي نه لري. دغه په پشی، لکه پشی چې وایو د نارینه نمو دپاره کاریږي. سړی، سړی صحیح شوه. او بل وری دی، وری، وری. بله اوږده یا ټکیداره یې ده. دا ډیره جالبه یې په دې باندې ده چې خوله چې ده دواړو خواو ته یوه کونج نه بل کونج ته وازیږي، لکه ای ای ای، نو په انګلیسي کې ورته ای ویل کیږي، لکه سړی، سړی، غوړي، 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 لکه وري، پشي، پشي. بله چې ده اوږدې یا دوه ټکي چې پاس په پاس باندې لري، په دو باندې خوله کته او پورته وازیږي، کته او پورته، لکه پیالې، پیالې، زړې، زړې، وړې، وړې. ښه تکرار کوئ. بله چې ده لکۍ یې ده. دا معمولا د ښځینه نومونو دپاره په کار کیږي، لکه سپوږمۍ، 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 ملالۍ، ملالۍ، سیلۍ، سیلۍ. خو د دې یې مهمترین ټکی څه شی دی؟ خوله کږیږي د چپ لاس خواته. دغه د دوو شنډو کنجونه چې دي د چپ خوا، دغه داسې د لاندې خواته کږیږي. نو په دې خاطر باندې لکۍ ورکړې ده. سیلۍ، تاسو وګورئ دغه لاندنۍ شنډه د چپ لاس خواته کوزیږي. نو په دې خاطر باندې د موږ خوږو پښتنو لیکوالانو دې ته څه شی ورکړي دي ژبپوهانو؟ لکۍ یې ورکړې ده، ځکه چې شنډه د چپ لاس خواته ټیټیږي. لی، سیلی، فکرم شو ورته؟ نو دا بله یې چې ده دا امریه یې ده. امریه، امر کا، مور او پلار په سړي باندې امر کا، یا به امر هم نه ده. یو چاته وایه تیار شئ، تیار شئ، یو چاته وایه تیار شئ. مثلا تیار شئ مو چې ورته وویلې، دا څه شی شوه؟ دا په پښتو ژبه کې امریه رسي. لکه مثلا یو چاته چې امر کې یا راغواړې، مثلا وخورئ، 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 داسې وچ امر غوندې رسي. راځئ، راځئ. نو دغه د پښتو یګانې دي، او دا یګانې چې دي د په پښتو ژبه کې ډېرې اړینې دي. دا پښتو ته یو خاص او خاص ژوند ورکوي. نو بریالي اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. هیله من یم چې یګانې مو زده کړي وي. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل نظرونه، خپل اندونه او خپلې مشورې پرېږدئ. په خدای پاکم سپارم. خدای مو مل او ملګری شه. بریالي اوسئ.